تاسو به خپل د فیسبوک پاسورډ څنګه بدلوئ؟ که تاسو نه تاسو د فیسبوک د آی ډي پاسورډ هیر شوی وي نو دا تاسو صرف په چند منټ کې واپس بدلولای شئ. اکثر تاسو په موبایل کې د فیسبوک آی ډي د ډے ټایم نه لاګ ان وي، دا هغه ټایم کې تاسو ته پاسورډ یاد وي، خو کله چې تاسو اکثر موبایل بدل کړئ یا تاسو نه تاسو آی ډي لاګ اوټ شي نو په هغه صورت کې چې تاسو بیا خپل آی ډي دوباره لاګ ان کوئ نو تاسو نه تاسو د فیسبوک آی ډي پاسورډ غواړي، خو هغه پاسورډ د بعضی نیم کسانو نه هیر شوی وي نو بیا په کنفیوز کې یاره چې موږ د خپل آی ډي څنګه دوباره لاګ ان کو. نو په اسانه باندې تاسو خپل د آی ډي پاسورډ چې کوم دی هغه چینج کولای شئ. راځئ چې دا مکمل طریقه درته د موبایل په سکرین باندې وخم. که ویډیو تاسو خوښیږي ویډیو سره لایک شیر کړئ. دین علاوه تنوالو موږ په یوټیوب باندې کار شروع کړی دی، هغه سره لازم سبسکرایب کړئ. راځئ چې دا مکمل طریقه د موبایل په سکرین باندې زده کو. تاسو به خپل د فیسبوک د آی ډي پاسورډ څنګه چینج کوئ؟ د لپاره به تاسو خپل فیسبوک کولاو کړئ. ته چې کله تاسو خپل فیسبوک کولاو کړئ نو تاسو به خپل په دې پروفایل باندې کلیک لاین باندې به کلیک کړئ، په دې سیټینګ به کلیک کړئ. سیټینګ نه پس په تاسو په دې اکاونټ سنټر باندې کلیک کړئ. دې نه پس د دې پروفایلز نه لاندې تاسو کته شي چې پاسورډ اینڈ سکیورټي نو تاسو به په دې باندې کلیک واخلئ. دا چې د چا د آی ډي پاسورډ چینج کوم دې کس ته هم خپل د آی ډي پاسورډ نه دی یاد. صحیح ده، نو دا به مونږ چینج کو، بیا به سکرین کو نو بیا به د سکرین شاټ پتیولو نو دا بیا یادي. صحیح ده، تاسو په دې چینج پاسورډ باندې کلیک کړئ. بیا په دې کې خپل هغه آی ډي سلیکټ کړئ کومه چې تاسو چینج کول غواړئ. نو موږ د بریل چینج کوو. کرنٹ پاسورډ کې موږ ته وایي چې تاسو پاسورډ ان کریکټ دی. په وجه د دې نو که تاسو ته داسې ایرر راشي نو بیا به تاسو په دې فورګټ پاسورډ باندې کلیک کړئ. دا لاندې لیکل دی فورګټ یور پاسورډ، په دې به کلیک کړئ. دا آپشن مې پکې اډ کړی دی ښه. نو په دې کې به تاسو ویریفیکیشن میتھډ سلیکټ کړئ، که تاسو جیمیل سلیکټ کوئ، که واتس اپ سلیکټ کوئ او که اس ام اس سلیکټ کوئ. صحیح ده، زمونږ دا واتس اپ ټیک دی نو دا به موږ کنټینیو کوو. نو دوی به زمونږ د واتس اپ په نمبر باندې او ټي پی سینډ کوي. هغه او ټي پی موږ ته دا او ټي پی موږ ته راغله، دا به تاسو او ټي پی راواخلئ 43 40 58 ټیک شو ترکه. بیا په دې کنټینیو باندې کلیک کړئ. نو دلته کې بوس موږ خپل نوې پاسورډ چې کوم دی هغه انټر کوو. صحیح ده، دلته به خپل پاسورډ کېږدئ چې تاسو ته بیا یادي باندې تاسو کلیک کړئ. طریقه د خپل د فیسبوک د آی ډي پاسورډ چینج کولای شئ. ډیره مننه.